ګوګل مې اور شو د زړه نه مې لمبه ووته هیر به مې نشي چې د مور مې جنازه ووته نشم کولی چې زه تاسو ته کیسه وکړمه چې دې حالاتو کې راپاسم زمزمه وکړمه سحر وختي به تا سبق لپاسولم مورې په ډېره مینه تا په مخ به ښکلولم مورې چې ستا په څنګ کې وم بېحده خوشحالي وه مورې ډیر به خوشاله وم هغه به زندگی و مورې په هغه وخت کې هم بې فکره نه مې غم و مورې زما په لاس کې سپاره وه او قلم و مورې په هغه وخت کې هم بې فکره نه مې غم و مورې زما په لاس کې سپاره وه او قلم و مورې ستا د مرګي اعلان چې بره په لوی چم پرېوتو زړه مې راډک شو د لاسو مې قلم پرېوتو نو ډیر خفه شم او ګیله مې د الله راشي نو ډیر خفه شم او ګیله مې د الله راشي په نیمه شپه کې چې یادونه مورې ستا راشي د غم ژوندون کې ماله څوک به د لاسه راکوي په لاس قلم په مینه څوک به کتابچه راکوي چې زه دې زوی شم مورې ته خو مې جنت شوې مورې ووایه څنګه دونه زر رانه رخصت شوې مورې چې زه دې زوی شم مورې ته خو مې جنت شوې مورې ووایه څنګه دونه زر رانه رخصت شوې مورې راپاسه که نه ماله کتابونه راوړه سترګې کلاو که مورې لاسو کې لاسونه راکه مورې راپاسه بس اورونو کې ګلونه راښکه سترګې کلاو که زما مخ باندې لاسونه راښکه ما ته دې ویلي و چې زویه بلوري به راوړم زما وړې خور ته دې ویلي و چې بنګړي به راوړم خورې واړه و پلار مو مړ شو یتیمان پاتې شو اوس مو مور مړه شو نو بس اوس خو یسیران پاتې شو نو ډیر خفه شم او ګیله مې د الله راشي په نیمه شپه کې چې یادونه مورې ستا راشي چې زه دې زوی شم مورې ته خو مې جنت شوې مورې ووایه څنګه دونه زر رانه رخصت شوې مورې ګوګل مې اور شو د زړه نه مې لمبه ووته هیر به مې نشي چې د مور مې جنازه ووته